TV badly. I'd done that about 3 balls early. د ټلویزیون والاو زما خبرې ایډیټ کړې وې، البته ما 3 باله مخکې خبره کړې او هغې وروسته د ما دا کلیپ خپور کړه او کتل مې چې هلته باران هم راځي او په سنډ وینسټ په میدان کې هلته سکور بورډ هم نه ښکاره کېده چې وکتل چې څومره بالونه پاتې وو. 2 پوینټو خبره هم وه، فکر کوم 18 اوور و او نو ما ویل چې هلکانو لوبه سلو کړئ، داسې مې نه وویل چې ځانونه واچوئ. یوه لاره مې کتله چې څنګه لوبه را وګرځو. بالاخره ګلبدین داسې فکر کو چې زه ورته وایم چې ځان واچوه او هغه ځان ژوبل ښکاره کړو، ځان یې واچو. راشد خان هم ډېر غوسه و او تر هغه وروسته وضعیت لږ څه ښه نه و په میدان کې. 12 اوور فکر کوم. تاسو یې کتلی شئ په یوټیوب کې دا کلیپ ډېر نشر شو، زه اوس هم پرې خاندمه. ګلبدین خپله پښه کلکه نیولې او ځان یې اچولی و، داسې ښکاره کوو چې یعنې ژوبل دی. خو تر هغه وروسته یې سټونیس په باونس باندې اوټ کړه او ځکه چې میدان کې لږ څه باونس ښه کېده. موږ لوبه وګټله. په آخر کې هم تاسو ګورئ چې نوین منډې وهي ځکه چې 2 وکټې اخیستې وي، خو ګورو چې تر څنګ یې ګلبدین تر هغه لا پسې تیزه منډه وهي، که څه هم چې ځان یې ژوبل ښکاره کوو. With his cramp. I mean, one of the most famous cricketer out of Afghanistan, Rashid Khan. یو څه راته وایي چې تاسو په ټیم کې راشد خان لرئ، د افغانستان ټیم کې واقعا چې تکړه لوبغاړی دی. د داسې یو لوبغاړي لرل هغه هم د لوبډل مشر په صفت باندې تاسو څنګه ارزوئ؟ Amazing. I think Rash is زه فکر کوم راشد خان واقعا فوق العاده دی، یو تکړه لوبغاړی دی او یو خارق العاده لوبغاړی دی. کله هم چې تاسو ګورئ ځان ښویوي او بال په پښه راباندې نیسي، باونډرۍ نه پرېږدي او کله چې بیټینګ ته راځي نو شپږیزه وهي په هر رقم چې کېږي او یو خدایي ډالۍ ده د افغانستان د ټیم لپاره او همیشه د هغه ټول کارونه خاص دي. you don't have to worry about that sort of stuff. But I think it's ځینې وختونه په هغه باندې فشار زیات وي، توقع هم له راشد خانه زیاته وي چې باید ښه کار وکړي او اکثر وختونه لکه په وروستۍ ګیم کې چې په زیمبابوې کې و، هغه د یو بال د بچولو لپاره ډایو وکړه او یوه ګوته یې ژوبله شوله، د ګوتې پوستکی یې واوښته نو موږ ورته ټیپ که بالاخره هغه ویل چې زه سم به شم، څه دواګانې وخوړلې، که څه هم چې ګوته یې ژوبله وه او تر هغه وروسته راغی بال یې وکړه، هغه لوبغاړي ورباندې یو هیټ وکړه، خو بالاخره په بل بال کې هماغه لوبغاړی ال بي ډبلیو کړه او اوټ یې کړه. he just has this knack. And we played a game against South Africa in Sharjah. په شارجه کې د ساوت افریقا په وړاندې موږ لوبه درلودله چې هغه خپله پښه ژوبله کړله، عضله یې ژوبله شوې وه ډېره بده، خو ویل چې نه کوچه زه ښه یم. نو بیا راغی 15 وکټې واخیستلې او 18 منډې یې ورکړلې. نو داسې مسایل راځي او هغه همیشه هغه سخته لاره انتخابوي، که څه هم چې اسانه لار به وي او دا نورو لوبغاړو ته هم د هغه دغه خاصیتونه سرایت کوي، نور لوبغاړي هم له هغه زده کوي، که څه هم چې د ټیم په صفت